د شخصیت په اړه حیرانوونکي حقایق خپل ځان او نور وپېژنئ. آیا تاسو کله هم فکر کړی چې ولې ځینې خلک دومره باوري ښکاري په داسې حال کې چې نور شرمنده دي؟ راځئ چې د شخصیت په زړه پورې نړۍ ته سفر وکړو او ځینې هغه پټ حقایق افشا کړو چې تاسو سره به ستاسو د ځان او شاوخوا خلکو په ښه پوهېدو کې مرسته وکړي. شخصیت څه شی دی؟ دا یوازې ستاسو چلند نه دی، بلکې ستاسو د فکرونو، احساساتو او چلندونو یو ځانګړی ترکیب دی چې تاسو ځانګړی کوي. د شخصیت پوهېدل مهم دي ځکه چې دا زموږ په اړیکو، مسلکي بریا او عمومي هوساینې اغیزه کوي. د خپل شخصیت په پوهېدو سره تاسو کولی شئ خپل ځواک ته وده ورکړئ او په کمزوریو باندې کار وکړئ. د شخصیت په اړه ډېرې تیورۍ شتون لري، مګر ځینې خورا مشهور دي. د لوی پنځه تیوري د بیلګې په توګه وړاندیز کوي چې شخصیت په 5 پراخو اړخونو ویشل کېدای شي: خلاصون، شعور، اضافي والی، موافقت او نیوروسیزم. بله مشهوره تیوري ده چې خلک په 6 مختلف شخصیت ډولونو ویشي. دا تیوري د ځان پوهاوي او ټیم جوړونې لپاره ګټوره ده. آیا شخصیت په میراث پاتې دی یا د چاپیریال لخوا اغیزمن کیږي؟ حقیقت دا دی چې دواړه جینیات او چاپیریال د شخصیت په جوړښت کې رول لوبوي. جینیات د شخصیت ځینې اړخونه ټاکي، لکه مزاج او د خطر زغم. په هر صورت د ماشومتوب تجربې، کلتور او ټولنیز اړیکې هم د شخصیت په جوړښت کې مهم رول لوبوي. هر شخصیت ډول خپل ځانګړي ځواک او ضعف لري. د مثال په توګه اضافي خلک معمولا ټولنیز او بهر ته تلونکي وي، په داسې حال کې چې انټروورټ خلک ډیر آرام او انعکاس کوونکي وي. د شخصیت ډولونو په اړه پوهېدل تاسو سره مرسته کوي چې د نورو سره ښه اړیکه ونیسئ او د دوی چلند درک کړئ. دا تاسو سره د ټیم کار او رهبرۍ مهارتونو په ښه کولو کې مرسته کوي. د شخصیت ازموینې یوه ښه لار ده چې خپل ځان ښه وپېژنئ. ډېرې وړې او تعدیه شوې ازموینې آنلاین شتون لري چې تاسو سره ستاسو د شخصیت ډول په ټاکلو کې مرسته کولی شي. د شخصیت ازموینې یوازینۍ لار نه ده چې خپل ځان وپېژنئ. تاسو کولی شئ د خپل چلند په اړه فکر وکړئ، د ملګرو او کورنۍ څخه نظر وغواړئ او نوي فعالیتونه هڅه وکړئ ترڅو خپل ځواک او ضعفونه ومومئ. آیا شخصیت د تل لپاره ټاکل شوی؟ خوشبختانه نه. که څه هم شخصیت نسبتا ثابت دی، دا د وخت په تیریدو سره بدلیدلی شي. د شخصیت وده د ځان پوهاوي، هڅې او د نوي تجربو لپاره خلاصون ته اړتیا لري. تاسو کولی شئ د نوي مهارتونو په زده کولو، د خپلو ویرونو سره مخ کېدو او د نورو سره د اړیکو په ښه کولو سره خپل شخصیت ته وده ورکړئ. ډېرې غلط فهمونه د شخصیت په اړه شتون لري. یو عام غلط فهم دا دی چې ځینې شخصیت ډولونه د نورو په پرتله غوره دي. حقیقت دا دی چې هیڅ غلط یا سم شخصیت ډول شتون نه لري. هر شخصیت ډول خپل ځانګړي ځواک او ضعف لري او بریالیتوب د دې په پوهېدو او کارولو پورې اړه لري. د شخصیت پوهېدل ستاسو په اړیکو کې خورا مهم رول لوبوي. د خپل ملګري، کورنۍ او همکارانو د شخصیت په پوهېدو سره تاسو کولی شئ د دوی اړتیاو ته ځواب ووایئ او د دوی سره ښه اړیکه ونیسئ. د شخصیت پوهېدل تاسو سره مرسته کوي چې د شخړو مخه ونیسئ او د نورو سره د همکارۍ مهارتونه ښه کړئ. دا تاسو سره د قوي او صحیح اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي. د شخصیت پوهېدل ستاسو په مسلکي ژوند کې هم خورا مهم دی. د خپل ځان او خپلو همکارانو د شخصیت په پوهېدو سره تاسو کولی شئ د ټیم کار ښه کړئ، د رهبرۍ مهارتونه وده ورکړئ او د مسلکي بریا لپاره خپل فرصتونه زیات کړئ. د شخصیت پوهېدل تاسو سره مرسته کوي چې هغه دندې غوره کړئ چې ستاسو د شخصیت سره سمون لري او په کار کې خوشحاله او بریالي اوسئ. اوس چې تاسو د شخصیت په اړه ځینې حیرانوونکي حقایق زده کړل، وخت دی چې عمل وکړئ.
د شخصیت ازموینه واخلئ، د خپل چلند په اړه فکر وکړئ او د نورو سره د اړیکو په ښه کولو باندې کار وکړئ. خپل نظرونه او تجربې په تبصرو کې شریک کړئ. دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی هم د شخصیت په اړه زده کړي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ځان ښه کولو په لاره کې له موږ سره یوځای شئ.